بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 5 د فبرवरी کال 2018 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي چې په هغې کې د امریکا او ایران، همداسې د اسرائیل، بیا د غزې مسله، همدارنګې د اسرائیل بمبارد په فلسطین باندې، د امریکې کې روان جریان د ډونالد ټرمپ د مواخذې په هکله حقوقي راپور، او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په تیره یو میاشت کې یعنی د جنوري د میاشتې مکمل جهادي راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم چې چا د ټول د میاشت کې په ټوله میاشت کې راپورونه مکمل نه لیدلي، نو دوی کولی شي دغه راپور په ذریعه باندې پوه شي جزئي طور چې ټول څومره عملیات شوي دي او څومره دغه دي. نو دغه نن په موضوعاتو کې دي، دا ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول خبر دا دی چې امریکا خپله جنگي بیړۍ ابراهیم لینکن چې د هرمز تنګې ته راننیستې وه او هلته په حساب د کړکېچ باعث شوی وه، او ایران، روسیې او چین ورته ویلي وو چې دا باید دې ځای نه بیرته ووځي او غیر د هغه نه دلته به حالات کړکېچ شي، او په دې کې به په داسې حالت کې دا به بیرته د وتو توان هم ونه لري. ویل کېږي چې یو خو د دې وارنینګ په اساس، بل دا دی چې هلته د کومه اوبتل یا ابدوز یا د تحت البحري کم کشتۍ چې روسیې ایران ته ورکړې وه، د هغې موجودیت چې هغه چون اتومي د اوبو لاندې بیړۍ ده، دا هم باعث د دې شوه چې ابراهیم لینکن د هغې ساحې نه ووځي، ځکه جزئي ترین خطا باعث د کاملا تباهي د دې بیړۍ کېدل، او دا د امریکې لپاره چون د امریکې لوی ترینه بیړۍ همدا ده، د تباهي د هغه لپاره د مرګ په معنا ده. نو اوس دا بیړۍ 1400 کیلومتره د دغې ساحې نه بهر تللې ده او د یمن په نږدې دغې سره یې هلته لنګر اچولی دی. همدارنګې د غزې د صلح مسلې په باره کې چې هلته کوم اوربند شوی و، د هغې په مراحلو کې چې دویمه مرحله یې د دې دغه انتقالي یو انتظامي اداره جوړول دي، دغه شرط هم پکې و چې د رفح او د یو لاره بله چې د یو دوه لارې دي چې د دې لارې نه د فلسطین ته په حساب اوبه، دوا، ډوډۍ دا راځي چې یوې هغې جملې نه رفح ده، دا به پرانیستل کېږي چې تر اوسه اسرائیل د ده اجازه نه ورکوله، خو نن دا رفح پرانیستل شوله. تر څنګ یې چې دروازې پرانیستلې، اسرائیل په هماغه وخت کې بمبارد هم وکړه په فلسطین باندې، او ډېر مظلوم خلک یې ټپیان کړي دي او وژلي دي. همدارنګې د الجزیرې رپورټ نشر کړی دی او هغې ویلي دي چې اسرائیل کوښښ کوي او غواړي چې د بلوچستان قضیه هایجیک کړي، یعنی غلی کړي، ویخلي، او دا د چابهار او د ګوادر بنادرو د ممکنه دغې لپاره دی. پاکستان ادعا لري چې د دغې تر شا چې دی د بلوچستان په واقع کې خلیجي مملکت لاس لري، او د دې د تحقیقاتو په اساس وایي چې دغه ټول عملیات چې شوي دې مصارف د یو خلیجي عرب مملکت چې ښکاره اشاره به یا به قطر یا به د امارات متحده یا د عمان د همدغې ممالک خواته اشاره ده، خو کېدای شي زیات د یونایتد عرب اماراتس اوسي، یعنی امارات متحده اوسي. ویل کېږي چې دغه پیسې د دغه مملکت نه راغلي دي، او دې مملکت دا پیسې چې دي دا د اسرائیل په لاس دوی ته ورکړ شوي دي. اوس پاکستان ادعا لري چې د دې په مملکت کې چې دا دغه دی عدم اعتماد او بی‌اعتباري ده، د ده تر شا د اسرائیل لاس دی، او اسرائیل دا سیمه بی‌اعتبار او دغه کوي، بې امنیته کوي، تر څو د په نتیجه کې چې دا بلوچستان جدا شي. اوس دی دا وایي چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکي چې دی دا یعنې د اسرائیل په ذریعه باندې کنټرولېږي، اوس دی دا دغه کوي، او د ده لپاره هغې غواړي که دغه سیمه یې دی لاسه ولوېږي او د بلوچستان سیستان د ایران هم آزاد شي او دې سره یو ځای شي. لکه څنګه چې ما پرون خپل په برنامه کې د دې خبر خو لا نن نشر شو، ما دا خبره تاسو ته پرون کړې وه چې اسرائیل دا پروګرام لري
چې سیستان او بلوچستان او دا بلوچستان د پاکستان دا به سره یوځای شي. دوه لوی بنادر چې یو ګوادر دی یو هم چاپهار دی دا به د هغوی لاس ته ولویږي. دا خبره مخکې د دې راپور نه ما تاسو ته کړې وه او په دې هکله چې دی همیش په افغانستان باندې تهمت وی چې په پاکستان کې بلوچستان کې دغه ازادي غوښتونکي حرکتونه د تر شا افغانستان دی. ما بارها دا خبره کړې چې د تر شا افغانستان نه دی بلکې لوی قدرتونه دي چې هغې کې هندوستان، امریکا، روسیه دا بالکل دي او د کله چې د امریکا نوم اخلو معنی دا ده چې اسرائیل بالکل تر څنګ شته دی. نو دا خبره تر دې دغه شوه او راځو بل نړیوال خبر دا دی چې پیوټن او اردوغان دواړو ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې د بالخصوص پیوټن دا خبره کړې ده چې دا زما آخري پیغام دی، موږ به اجازه ورنکړو چې امریکا پر ایران باندې برید وکړي، دا برید به په ډېر سختو دغې سره به ځواب ورکړلی شي. او همدارنګې اوس راځو د کانګرس مسلې ته. کانګرس په اکثریت سره د مواخذې د دواړو مادو په باره کې رایه ورکړله او د دې په اوله ماده باندې چې د آرټیکل ابیوز اف پاور یعنی د خپل د قدرت نه غلطه استفاده ده د پسې د په دې هکله باندې چې رایه ورکړل شوله 228 رایې د په موافقت کې راغللی، یعنی دا ویل شو چې هو دې د خپل قدرت نه غلط استفاده کړې ده، دا باید مواخذه شي. مخالف قطب چې د دغه پارټۍ د خپل د رئیس جمهور پارټۍ د ټرمپ هغه 192 رایې مخالفت کې واچولې، بنان دا آرټیکل پاس شو او ویل شو دا باید مواخذه شي. دا اوله کامیابی و په کانګرس کې. په دویم آرټیکل باندې چې هغه هم د فساد مالی او په د متعلق دی د هغه په باندې چې کله رایګیري وشوله په هغه کې 232 رایې موافق راغللی، 4 رایې د هغې بل مادې نه دلته زیاتې راغلي او 190 رایې مخالفت کې راغلي، یعنی دلته مخالفت کې 15 رایې زیاتې راغلي. باوجود دې دا رایه هم کامیابه شوله او دا تصمیم ونیول شو چې دی باید مواخذه شي. کله چې د کانګرس نه دا مواخذې دغه بل پاس کیږي دا معمولا لیږل کیږي سینټ ته چې سینټ بیا هلته ده. که د سینټ د مواخذې متعلق مې پرون په برنامه کې تاسو سره خبرې کړې وي چې هلته ممکنه ده 9 رایې وسي او هلته خپله د جمهوریت خواه ډله چې ده یعنی د ټرمپ ډله چې ده د هغې 20 تنه کیدای شي د هغې په خلاف رایه ورکړي او نور ټول ریپبلیکن دي، نو د هغې په اساس باندې هلته خو رایه کافي ده. که دې ځینه دا پاس شو دا هلته ځي. اوس د ده لپاره چې په دې قانوني دغې باندې رفتار وشي د ده لپاره یو ریزولوشن یو معاهده یو قرارداد پاس شوی دی په کانګرس د امریکا کې. د دې ریزولوشن نمبر دی 353 او په دې کې 7 مادې وضع شوي دي چې د دغې 7 مادو په اساس باندې دوی فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ باید مواخذه شي. یعنی اول خو رایګیري پې وکړله، بیا دا ریزولوشن چې دی پاس کړی او دی ورته دا کړی چې د دې د مواخذې هغه دلایل او بنیاد څه دي چې دی ولې باید مواخذه شي. اول ماده دا ده چې دی باید مواخذه شي لپاره دی چې آرټیکل 1 about the obstruction of justice د عدالت مخه د نیولې ده، د عدالت په مخ کې د ممانعت او باعث دی مخنیوي شوی دی چې دا یو جرم ګڼل کیږي. دویم د جرم دا دی چې د کانګرس د قدرت او صلاحیت مخنیوي کړی دی او د هغې د غصب ته کوشش کړی، چون د کانګرس د مخالف د دموکراتانو لاس کې دی او سنا د جمهوریت خواهانو په لاس کې دی، دوی د ګوند په لاس کې ده. نو د دې لپاره هلته چون کانګرس د په خلاف دی د کانګرس د قدرت د صلاحیت مخه نیول کړي دي، نو دا یو بل جرم دی چې دا قانوني کړی دی، دا هم ورته یو بنیاد نیول شوی دی. دریم دا دی چې د تجارتي په حساب امورو او د حکماو د دې توهین شوی دی
او په عین حال کې د نړیوالو دغې باندې د تهاجم او د غلبې نه کار اخیستل شوی دی، یعنی توهین د زمامدارانو د تجارت او تجاوز په بین المللي مسایلو کې، چې همدې نه مطلب هماغه تعرفې دي او د تجارت مخه نیول شوې ده. امریکا ته ضرر رسېدلی د تعرفونه او ممالک دې نه خفه شول. د امریکا تجارت ضربه لیدلې ده. بنا دا کارونه د په دا رقم ته کړي دي چې هغه اصول او قوانین یې مد نظر نه دي نیولي. د په نامه د کوم فرست امندمنت رایټس د حقوقو کوم یو مسودې دوی لري او دوی دا ویلي چې د دغې مسودې نه هم تخلف شوی دی، چې هغه به حتما چون دغه نوم د استعمال کړی دی، د حتما د دوی کوم مسوده ده د هغې مسودې تخلف شوی دی، باید د ده په اساس باندې هم دا باید محاکمه شي. پنځم، د نوي دفاترو غیر قانوني دفاترو د خلاصولو په سر باندې خبرې کړي دي، یعنی دا کړي دي چې دا باید د ځانته یعنی غیر قانوني لیکلي discuss the creation of unlawful offices، غیر قانوني دفاترو جوړول، چې هغه هم د حتما به کانګرسمنان ته معلومي چې د حقوقي لحاظه کم دفاتر خلاف د قانون دي چې رئیس جمهور حق نه لري جوړ کړي دي، هغه باندې باید دوی محاکمه شي. شپږم، برایبري ان کرپشن، په رشوت او په فساد مالی باندې باید د محاکمه شي. اووم، اکشن اف ټایرنی، ظلم او استبداد په اساس چې د ظالم دی او مستبد دی، دا باید محاکمه شي. دغه ټول بنیادونه ورته جوړ کړي دي او په دغه اساس باندې که دغه باندې دا اوس دا قرارداد چې دی دا لیږل شوی دی کمیټه د قضایه د کانګرس ته، او کمیټه د قضایه به دا بنیادونه او د دغه رای په اساس چې اوس دا رای ورکړل شوی دا باید محاکمه شي. دغه دانې ګوري چې کم یو بالکل صحیح دي، په دې اساس باندې به دوسیه او اسناد به تکمیل شي او دا به ولیږل شي سنا ته، او د سنا نه به وغوښتل شي چې تاسو د سنا مجلس را وغواړئ او دا دغه رئیس جمهور په حساب مواخذه کوي. نو دا چې څومره زر دی د اسناد برابر کې دا ولیږي، هماغومره زر به په دې څه کې دغه واخیستل شي. بعضې دوستانو دا پوښتنه کړې ده چې دغه معلومات چې ته ورکوې دا په عامو خبرونو کې او رسنیو کې نشته دی. زه همدا خبرونه همدې لپاره تاسو ته راوړم او شریکوم چې دا عام نه دي. عام افغانان یا دا کوم یو چې راځي ځان ته سیاسي تحلیلګران دی وایي دی خواري نه کوي، دی زحمت نه وباسي، دی چې شی په قاب تیار یې هغه را اخلي خوري. زه ځم تاسو لپاره برنامې ګورم او دا د کوم دغه څنګه چې په افغانستان کې ویلاګران دي، پاکستان کې ویلاګران دي، داسې په امریکا کې او په غرب کې ویلاګران دي او ډېر غټ ویلاګران دي چې هغوی په خپل دولتي امور او دغې کې لوی لاس لري. هغوی دا معلومات راوباسي او زه یو کار بل هم کوم چې زه هر خبر چې تاسو ته وړاندې کوم د ده ما سره ثبوت موجود دی. زه هغه ویډیو چې اورم هغه ریکارډ کوم او خپل په آرشیف کې ساتم چې که سبا ما نه څوک پوښتنه وکړي دا معلومات تا د کومه کړل، هغه ما سره کلیپ موجود دی، هغه هلته وي چې ما دا د دغې کلیپ نه د دغې ځای نه دا مرجع نه دا ما واخیستل او دا معلومات دي. نو دې څه کې تاسو ته اطمینان در کوم چې زه خبرونه اورم، هغه غربي میډیا خبرونه اورم، ځکه چې زه معمولا د ټولې نړۍ خبرونه د هندوستان دغه اورم، فرست پوسټ تلویزیون خبرونه مکمل اورم، د نور چینلونه اورم، د پاکستان د اکثره تلویزیونونو خبرونه او ویلاګران اورم، 15 د ورځې هغه اورم، د ایران او د شرق الاوسط اورم، او همدارنګې د امریکا او د غربي نړۍ ویلاګران اورم. نو د دې بابت نه د هندوستان نه نیوله تر امریکې پورې دا خبرونه کور کېږي، بیا زه تاسو ته دا معلومات راټولوم. نو خدای وکړي دا ورور مطمئن نه شوي، ځکه یو ورور او یو خور دا پوښتنه کړې وه چې ته موږ ته که دا مرجع وښیې دا به ډېر ښه دی. که ما سره داسې دغه وی ما تاسو کلیپونه درکړی وی، کلیپونو کې مواد ډېر زیات دي. که زه هغه یو کلیپ تاسو واورئ باور وکړئ چې ویښتم ودرېږي. دومره حساس خبرونه دي، خو زه ډېر لږ شی رااخلم، د هغه د 30 دقیقې 45 دقیقو نه زه 1-2 جملې رااخلم. نو دا رقم ته زه 10-12 کلیپه اورم، د ټول نه 15 جملې راټولم، ځکه زما ټول وخت 15-20 دقیقې او ما اورېدلي کم از کم د 1.5 دقیقې 200 دقیقو برنامې مې اورېدلي، هغه د 200 دقیقو نه 15 دقیقو ته خو هېڅ شی نه دی. راځم د جهادي راپور ته. د جنوري د میاشتې 2016 ټول شوي عملیات او تفصیل دا دی چې په مجموع 245
عملیاته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي چې په جنوبي وزیرستان کې شپږ 50 عملیاته شوي دي په ولسوالۍ شکتوی کې 18 عملیاته شوي دي په جنوري کې په سرویکۍ ولسوالۍ کې 12 په سراروغې ولسوالۍ کې 4 زرمېلنې ولسوالۍ کې 4 مکین ولسوالۍ کې 4 تیارزی ولسوالۍ کې 3 وانه ولسوالۍ کې 2 سمرباغ شوکي ولسوالۍ کې 2 مدر ولسوالۍ کې یا بدرو ولسوالۍ کې یا د بدر ولسوالۍ د نه پیغام چې نوم مکمل ده چې د ولسوالۍ کې 2 په شګي ولسوالۍ کې 1 اعظم ورسک کې 1 په راواتوی ولسوالۍ کې 1 لدی ولسوالۍ کې 1 پیاژې ولسوالۍ کې 1 ټول مجموعاً د شپږ 50 عملیاته په جنوبي وزیرستان کې صرف د جنوري میاشت کې شوي دي د شمالي وزیرستان کې 9 عملیاته شوي دي میرعلي ولسوالۍ کې 14 ګړیوم ولسوالۍ کې 11 میرانشاه ولسوالۍ کې 15 سپیمان ولسوالۍ کې 15 شیوې ولسوالۍ کې 4 اباخیل ولسوالۍ کې 1 ټانک ولسوالۍ کې 3 خاص ټانک ولسوالۍ کې 19 ګومل ولسوالۍ کې 11 جندول ولسوالۍ کې 2 منځي ولسوالۍ کې 1 دا په دغه 3 عملیاته په ټانک ولایت کې دا شوي دي نو د ټانک ولایت 3 دي د شمالي وزیرستان 9 دي چې د خاص ټانک ولسوالۍ 19 ګومل 11 جندول 2 او منځي 1 بنو ولایت کې شپږ شوي دي د بکاخیل ولسوالۍ کې 10 دومیل ولسوالۍ کې 9 میران ولسوالۍ کې 15 په بنو خار ولسوالۍ کې 4 په درې اسماعیل خان کې 18 عملیاته شوي دي کلاچۍ ولسوالۍ 11 پروا ولسوالۍ 4 درابن ولسوالۍ 2 او درې اسماعیل خان ولسوالۍ کې 1 شوي دي خیبر ولایت کې 15 دي باړې ولسوالۍ 12 جمرود ولسوالۍ 2 شلوبر ولسوالۍ کې 1 باجوړ ولایت 14 واړه مامون ولسوالۍ 4 لوی مامون ولسوالۍ 4 سالارزوی ولسوالۍ کې 3 برنګ ولسوالۍ کې 1 ریاست ولسوالۍ کې 1 ناوګۍ ولسوالۍ کې 1 لکه مروت ولایت کې 14 عملیاته شوي دي غزنی خیل ولسوالۍ کې 15 لکه مروت خار کې 4 نورنګ ولسوالۍ کې 2 تاجوړی ولسوالۍ کې 1 سره ورګه ولسوالۍ کې یا سره درګه ولسوالۍ کې 1 عباسی خټک ولسوالۍ کې 1 پیښور ولایت کې 12 یعنی اف آر پیښور ولسوالۍ کې 1 بډابیر ولسوالۍ کې 3 اسانخیل ولسوالۍ کې 1 ورسک ولسوالۍ کې 1 د کوټې یا کوټې ولایت کې 15 اپریشن شوي دي کوټې خار ولسوالۍ کې 3 کوټې عامه ولسوالۍ کې 2 دا 15 شو کورم ولایت کې 4 اپریشن شوي دي کورم مرکزی ولسوالۍ کې 2 صدی ولسوالۍ کې 1 د ډوګر ولسوالۍ کې 1 کوهاټ ولایت کې 3 اپریشن شوي دي کوهاټ ولسوالۍ کې 2 درې ادم خیل کې ولسوالۍ کې 1 مومن ولایت کې 3 شوي دي چې ټول په خویزو بایزو ولسوالۍ کې دي جنوبي پنجاب ولایت کې 2 اپریشن شوي دي چې هغه ډېری غازی خان په ولسوالۍ کې 2 دي په مکران ولایت کې په پنجګور کې 1 عملیات تر سره شوي دي د عملیاتو ډولونه د دادی چې د دراسکوف او لیزري بریدونه شپږ شوي دي تاروزی بریدونه 1 چریکي بریدونه 1 هدفي بریدونه 8 کمینی بریدونه 20 لاسی بمونه او چاودنې 10 د زوابي بریدونه 18 توغندیز بریدونه 14 د دښمن ځاني تلفات وژل شوي 350 ټاپیان 311 ټول وژل شوي او ټاپیان 211 نیول شوي 12 کسانه دي زیانمن شوي ادارې پوز اس اس جی او همدارنګې 410 د دې دا کسان دي او د اف سی 150 کسانه دي د پولیس او سی ډي ډي 102 کسانه دي استخبارات او امن کمیټې غړي 40 دي وژل شوي او ټپي شوي افسران 1 افسر 1 کپټن او 1 انسپکټر دی تخریبي کاروایی دا ده چې 40 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي 21 پوځي او پولیس ودانۍ له منځه وړل شوي دي 14 موټرونه لارۍ او موټرسایکلونه له منځه وړل شوي دي
15 لمریز برېښنا او د اوبو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. 2 زغروال موټر او ټانکونه له منځه وړل شوي. 2 دغه باندې پوه نه شوم څه مې لیکلي دي. 1 اراده اسکواټر له منځه وړل شوی دی. د دښمن څخه تر اوسه چې ترلاسه شوي وسایل دي 11 میله ټوپکونه، 4 ارادي موټرونه، 2 کړۍ لاسي بمونه، 1 موبایل، 1 سولري تخته، 1 د اوبو پمپ او نور تجهیزات او خوراکي او ملبسه او همداسې چاودنې نور مواد ترلاسه شوي دي. دا زموږ د نن ورځې نړیوال او جهادي راپورونه ستاسو حضور ته وړاندې کړل. تر بل برنامې حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار عالمین سپارم. وما علینا الا البلاغ.